ټول کلي خلکو ویلو چې که د هغې په زبردستۍ کړي غزل موږ ټول راغونډېږو جلوس وباسو زه پسې کرن خان تاسو نه کرن خان دا کله غزل چې ریکارډ کوو نو تپوس یې درنه کړی و که نه او دا غزل تاسو په کوم وخت کې لیکلی دی ننې راته داسې وې مزه دلته شپه وکړه ما وی بیا به راشم دې وې ما سره واده وکړو ننې راته داسې په هره مشاعره کې بغیر د کرن خان نه هغه ته دغه وینا کېږي چې ما ته دغه غزل په ترنم کې وایي الله پاک دوی له ښه اواز ورکړی او ښه انداز ورکړی او بیا دغه شان د کار ټکي چې دا تاسو ته مخامخ دي شعر خو زه د سن 69 نه 68 نه بس ما په شاعري شروع کړې دا غزل ما لیکلې په سن 73 کې دا غزل زما نه ورک شوی مو څه یو دغه وه کوټه وه په هغې باندې اوبه راغلي په هغې کې نور کاغذونه دا پکې ورک شوي دا خدای پاک را پیدا کړه چې مینه مو کړې مینه حاصله شوې ده که نه مینه کومه مینه ده چې هغه حاصله شي او که نه حاصله نه شي 100 روپۍ مې پرې لګولي 4 لکه روپۍ مې پرې نو اوس هم چې هغه شرطه کې ووینې ریبار زما دا تپوس ضرور دې کوي څنګه دی هغه یار زما و ما ته مې د ګران عادل د ستړي ژوند قصه وکړه څه حالت کې دی بیانې ټول راته پوره وکړو ننې راته داسې نو چې حاصله نه شي خو دغه حالېږي بیا به بس به دغه سر نو داسې هم ما اورېدلي دي چې کسانو به چا سره مینه کوله نو که هغه مینه به حاصل نه شو هغه به ټول عمر دپاره تر مرګه به واده نه کوو د ژوند کومه لمحه ده ته نیغه ودرېږي د خفګان چې هغه ستاسو نه نه هېرېدونکې لمحه ده بس دغه لمحه ده بله کومه لمحه ده چې په کومې شاعرۍ زیاته راورسوي لکه مینه ډېره زوروره بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخونکی او مهربانه دی تاسو ګورئ ولسي عدالت او زه یم محمد کاشف قدرمنو دا مخال زه موجود یم په پیرسدو سیمه کې زما تر څنګه ډېر خوږ او قدردان ډېر زیات تکړه او ښه شاعر مومن شاه عادل صاحب چې نن زما سره ناستی کوي او د دوی کرن خان یو ګانه ویلې ده یو غزل یې وله ویلی دی په هغه غزل باندې بغیر اجازته ویل شوی دی او هغوی دوی په هغې باندې اعتراض کوو او دغه اعتراض چې کومه دی د کم وخته پورې او آیا هغوی اوس مطمئن دي که نه دي کله هم چې داسې موږ په دې خپله معاشره کې یا په دې خپله منطقه کې وګورو نو کله چې انسان مړ شي نو هغه بیا چې کومه دی فیمس شي زموږ په خاوره باندې او هغه یو نوم وموندي یا که کله دغه شان د سپینګیری شي نو هغه سره بیا دغه شان ناانصافي کېږي چې د هغه غزل بیا په ټکي هغه درانه الفاظ هغه بغیر اجازته ویل شي کله هم چې موږ اورېدلي دي نو دغه غزل یا دغه شعرونه دا د شاعر بچي او دا د خپلو بچو نه کم دغه شعرونو ته نه ګوري قدرمنو د مومن شاه عادل صاحب دغه وینا چې دغه غزل زما نه ډېر پخوانی دی او ما نه ورک شوی خو بیا ما کوشش کوو چې دغه غزل ما را پیدا کړو دا ما ته ډېر زیات ګران و خو بیا د بده مرغه بیا دغه شانتې نوموړي سنګران چې راباسي او هغوی دغه شانتې په پټه باندې دغه غزل ووایي نو دغه شاعر ته څه پیدا وکړله دغه دې شاعر چې کومه خواري کړې ده هغې څه شوه یا دغه کم لفظ چې دره یو کړی دی نو هغې دته څه نوم ورکړو قدرمنو نن بیا هم د دغې له کبل راغلي مومن شاه عادل صاحب سره ناستی کوو په دغې باندې به دا خبرې کوو چې آیا د دغه غزل او د دغې خوارۍ او د دغه پخو ټکو د دغه ښه اندازو چې په هره مشاعره کې بغیر د کرن خان نه هغه ته دغه وینا کېږي چې ما ته دغه غزل په ترنم کې وایي الله پاک دوی له ښه اواز ورکړی او ښه انداز ورکړی او بیا دغه شان د کار ټکي چې دا تاسو ته مخامخ دي قدرمنو مومن شاه عادل صاحب چې تاسو بیا د ډېر وخت نه پیژنئ ډېر پخوانی شاعر دی چې هغوی څونه په کم سن باندې کار کړی دی یا یې څونه غزلې لیکلي څونه شعرونه لیکلي نو نن ورسره ټیم هم ترې اخیستی ستاسو دپاره او د دوی د زړه دا غږ د دوی د زړه د اواز تاسو ته مخې ته ږدو مومن شاه عادل صاحب یو جهان مننه خوشحاله اوسئ د ټیم راکولو یو جهان مننه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو د راتلو او زما سره د ملاوېدلو یو جهان مننه ډېره مهرباني چې ما له وخت راکړو دا راته ووایي زما لومبۍ پوښتنه همدغه ده چې شعر د کله نه لیکئ شعر خو زه د سن 69 نه
68 69 نه بس ما په شاعري شروع کړې او دا غزل ډیر ګران محترم کرن خان صاحب چې زه به ویم په پښتنو سنګرانو کې ډیر نوم او شهرت لري. څو ورځې مخکې ستاسو یو غزل چې هغه راغستی او هغه ویلی دی، ستاسو د اجازت نه بغیر ویلی دی او آیا دغه غزل چې کومه دی تاسو کله لیکلی و؟ 73 کې دا غزل ما لیکلی او کرن خان زما نه دې تپوس نه وکړی، زه خفه وم چې زما غزل دی او زه پکې نه ناست زما شته دی او نه دغه خفه وم په دې خو هغه چې کله ما سره رابطه وشو نو ما ته ویلي چې ما ډېر کوشش کړی دی، 10 ورځو پورې ما نمبر د یو بل نه اخیستی، ستا اته پته مې معلوموله خو بیا مې په زړه کې دا وویل دا غزل زما ډېر زیات خوښ و چې دا غزل لا نه خرابېږي نو دغه مې کو کمپوز مې د دې دغه مې وکړو د نشر کولو کوشش مې ونه کړ، نور مې دغه وکړله ویډیو مې وکړه که بیا دا مې ساتلي و دغه لږ ځای مې پکې دې دپاره نشر کړو چې یاره دا نور دغه واله چې دي سنګران چې دوی ونه باسي زما هغه خواري ضایع لاړه نه شي او ویل تا ته مې ایثار کړی و او ویل ستا پته راته چا راکړه چې ټلیفون یې وکړل چې بهي زه بخښنه غواړم ما داسې کار کړی که څه پې نه یې راځه ما پې ښې پیسې لګولي دي 100 روپۍ مې پې لګولي 4 لکه روپۍ مې پې لګ او خو ویل داسې چل دی که ته پې ناراضی دا دغه ما د دې تادی نه ایستلی چې نور څوک پې رانه مخکې نه شي او که ته پې ناراضی بالکل یې زه نه کوم د سر یې نه نشر کوم. څه خیال هم دی چې دغه شانتې سنګران چې کومه دی راباسي داسې ډېر موږ وکتل چې ډېر ښه اوازونه خدای ورکړي، ډېر پوخه خلک دی او بیا هم دغه شان د شاعر نه یو ورځ نه ده چې هغه مثال کې یو غزل ستاسو داسې بلا شاعرانو غزل چې کومه دی بې تپوس وویل شي شاعر ته څونه درد میلاویږي په خپل غزل باندې چې پردی څوک ووایي او تپوس ونه شي پوښتنه ونه شي. نو خامخا شعر مثال خو د بچي دی چې د بچی د سړي نه څوک په زور باندې ضایع کړي که نه نو بده خبره ده خو بهرحال هغه خپله غلطي ومنله نو زه دې په دې نه یم خفه بس به اوس شوی کار دی او ښه زما طبع تسلي هغه وکړله. مومن شاه عادل صاحبو په کوم صنف مو ډېر کار کړی؟ یاره ما په هر څه لیکل کړي، ما سره چې څه ما په حالاتو لیکل کړي، په رومانیه غزل باندې شته، په دینی دغو باندې ما لیکل کړي دي، چاربیت شته دی، نظمونه شته، آزاد نظم شته، هر قسم دغه ما سست. دا راته ووایي چې هغه کوم غزل دی چې ستاسو ورسره زړه خوږېږي او که تاسو یې په خپله هم وایئ زړه هم دردېږي او که بل یې وایي هم زړه دردېږي؟ نو زما خو په غزلو کې دغه ډېر زیات خوښ دی، دغه کم چې اوس وتی که نه نور هم شته خو دا ډېر زړه راښکونکی به دی چې خلکو به چغې والي چې زه به کله مشاعرې له تللی یم که ما هر څو غزلې ویلې خو د دې به فرمایشو دا وایه. صحیح. او دا غزل د دې طرز او هر څه چې کومه دی تاسو په خپله کړي دي؟ دا ما په خپله جوړ کړی دی له طرز ماشاءالله ښکلی طرز دی او بیا د هغه طرز او په دې طرز کې څه بدلون شته؟ د کرن خان ویلی دی معمولي پکې شته خو هغه د معمولي د دې نه چې زه په دې قصو پوهېږم چې زما په دغې مکمل ځکه نه شو ویلی چې هلته هغې څه ساز دي دا خو بیا سازه دی نور مقه طرز دی. دا هغه ساز دی او هغه سر دی او هغه طرز دی که خیال مو کېږي د بي بي شیرینې په ودونو کې به د بي بي شیرینې هغه ګانه ډېره مشهوره وه څنګه چې بي بي شیرینې ګانې یو خپل مقام موندلی و یو خپل ویلی وه نو په نن سبا زمانه کې که زه ووایم د مومن شاه عادل صاحب دغه یو غزل چې ښه دی کړی دی او دنیا یې هر څنګه چې کومه دی هر سړي هر چا ځان سره ټیک ټاک کې پرېښې ده په سوشل میډیا باندې یو غوغا سازه کړې ده. مومن شاه عادل صاحب د کتابو چاپ شوی دی چاپ کیږي یا درته چا ویلی دي که نه د اوسه پورې هم څه خیال نشته؟ نو اول زما نوکري به زما دا خیال چې زما کله تنخواه لغه شي موږ پې کیس وچلو نوکري هم لاړه د 19 میاشتو تنخواه هم لاړه ګډه وړه شوه پیسې زما لاړې بیا ملګرو دغه وکړو چې بهي ستا لپاره د وظیفې پروګرام کوو د خپلې ټولنې طرف یې درخواست ولیکړو په هغې مخرونه ولګو یا ویې وړو چې یا ویې وړو نو هغه هلته 10 درخواسته نور یو لسم زموږ هغه 10 دغه وشوه زه ایسته داسې پاتې شم نو هغوی پسې لاړو ورته چې بهي دا څه وجه ده هغه ویل چې د کتاب نشته بیا ویل شابه ته مواد راغونډ کړو دا له موږ دغه کوو نو کمپوزینګ راله هغوی وکړو او بیا مې ویډیوګانې دې دغه دپاره شروع کړې چې زه به دغه کوم که چېرته څوک راسه امداد وکړي چې زه دا کتاب دغه کړم ځکه ما به مخکې کار کولی شو ما ته زړه دوره وشول نو بس په هغې زه د کار نه هم پاتې شوم
او دلته د بچو تعلیمونه دي د هغوی دغه مې کوی ما د دوی تعلیم نیمګړی پاتې نه شي. هغه اکرم خان صاحب ته مې ویل کړه چې ما د دغه دپاره هڅې کولی هغه رانه تا د لاس نه راچک وکړه. نو ما هېڅ خبره نه ده، هر قسم همدردي ورسره زه کوم. او د کتاب کم چې 4 لک روپۍ په یو غانه باندې ورکړی کېږي چې کومې خبرې وکړي که نه که وینم کړي نو زما زړه تسلیق مکمل کړې ده که نه. او انشاءالله چې سړی بد سړی نوم دی، همداسې دا مشر دی او په دغه موسیقۍ هغه پوهېږي او د شاعر په شاعرۍ باندې هم هغه په خپله شاعر دی، هغه ته دې درد ورته پته هم ده. نو زمونږ هم خواست دی که زمونږ غږ اوري که زمونږ دغه ویډیو ګوري نو مومن شاه دل صاحب ډېر عاجزه انسان دی او د دوی سره ودرېږي. پکار ده چې هر یو شاعر سره یوازې مومن شاه دل صاحب نه دی، په تېر عمر که موږ وګورو په دغه سپینو ډکو باندې دوی ډېر خوښ شي چې در ډېره وخته غواړي چې شهرت عزت او دغه شانتې ښه ټکي دا دې قام ته برسېره شي. قدرمنو مومن شاه دل صاحب نه دغه غزل په ترنم کې او په ښکلي اواز کې اورو، بیا راځو یو څو خبرې کوو. مومن شاه دل صاحب که ښکلي طرز کې راته دغه غزل مینوالو ته شریک کوي. ننې راته داسې وې مزه دلته شپه وکړه، ما وی بیا به راشم دې وې ما سره واده وکړو. ننې راته داسې نو ننې راته داسې وې ته څنګ په ما سوی، زړه دې رانه صبر شو که بل ځای مین شوی یو. ما وی داسې نه ده ګلې لګاو سلاو کا، دیوی تور ویخته به درته سپین کم خو ته ښه وکاو. ننې راته داسې نو ما وی که خدای کاندي صنم دغه اراده مې ده، ستا مینه به سر ته رسوم کلکه واده مې ده. دیوی زه په دې خبره لږه شانده مه وکه، ما وی لیدلو شو بس په دغې ګزاره وکاو. ننې راته داسې نو دیوی گزاره په دیدنونو باندې نه کېږي، پاتې شلالیا سمې مینې ته مې زړه کېږي. او ما وی لږ عمل زما په دغه مشوره وکړه، دواړه به رسوا شو د اغیارو نه پرده وکړو. ننې راته داسې نو دیوی ستا په عشق کې ما د خپل سره دانګلي دي، ما لکه طارق ابن زیاد کشتۍ سیزدلي دي او زړه کلک کلالیا په خپل پاک رب بروسه وکړه. یره د چا مه کړه مینه ما سره ښکاره وکړو. ننې راته داسې نو خپې مې نه راتلې خو واپسې تېره روان شومه، زه مې د ساده لیلا ساده خوی ته حیران شومه. او دیوې ته خو ځې خو لږ ښه نور زما سره وکړه، یاره په تلو تلو کې کتل ما ته دوباره وکړو. ننې راته داسې نو اوس هم چې هغه شرطه کې ووینې ریبار زما، دا تپوس ضرور دې کوي څنګه دی هغه یار زما. او ما ته مې د ګران عادل د ستړي ژوند قصه وکړه، څه حالت کې دی بیانې ټول راته پوره وکړو. ننې راته داسې ډېر ښه ډېر ښه ډېر په ښکلي انداز کې یقین وکړئ چې زړه ته ډېر درد کوزېږي. ګوره که په دغه یو شعر سوچ وکړي سړی. مومن شاه عادل صاحب اخري پوښتنه که بله مې په زړه کې رانله نو دغه اخري پوښتنه چې مینه مو کړې او جی حاصله شوې ده بغیر د مینې نه خو شاعري کېږي نه، او کېږي نو هغسې ما پالتي. او مینه حاصله شوې ده که نه؟ نه. مینه کومه مینه ده چې هغه حاصله شي او که نه حاصله نه شي؟ نو بس یاره دا د قسمت خبره چې حاصله شي، خو دا قسمت د سړي ښه حاصله شي، او چې قسمت نه وي خو نو څه به حاصله. لکه اوس مینه ده که نه، یو سړي سره ته مینه کې او هغه مینه د حاصلولو یو پکار ده چې سړی حاصله کړي. هغه مینه مزه کوي چې کومه حاصله شي، که نه حاصله نه شي نو هغه سړي ته خوند ورکوي. نو چې حاصله نه شي خو دغه حالېږي بیا به بس به دغه سر نو او چې حاصله شي نو بس. ستاسو په وخت کې به څنګه مینه وه؟ هغه خو د ساده دور په هغې کې کم کس چې به په کومه خبره ودرېد هغه به سر ته به یې رسوله، په مرګ به یې هم نه پرېښوده خبره. داسې هم ما اورېدلي دي چې کسانو به چا سره مینه کوله نو که هغه مینه به حاصل نه شو هغه به ټول عمر دپاره تر مرګه به واده نه کوو.
او دا دغه خبره وه خو دې کې په منځ کې یو څو دغه راغلي چې هغه ډېره مجبوري ده زه نشم ویلی که نه دا د هغې په وجه کې نور دا داسې لیدله دا مینه خو صحیح د ژوند کومه لمحه درته نیغه ودرېږي د خفګان چې هغه ستاسو نه نه هېرېدونکې لمحه ده بس دغه لمحه ده بله کومه لمحه ده چې په کومې شاعرۍ زیاته راورسوي لکه مینه ډېره زوروره موږ به دغه عوامو نه غوښتنه هم وکړو چې ډېر وس لرونکي خلک شته دي او ډېر تنظیمونه والا شته چې هغوی ډېر ښه ښه کارونه کوي نو پکار ده چې مومن شاه عادل صاحب سره ودرېږو دغه د زړه خواهش پکار هم ده او د شاعر خواهش هم وي چې زما د دغه ټکي دا په یو داسې ځای کې راغونډ شي چې هغه د ټول عمر دپاره نه ورکېدونکي او په دې باندې شاعر ته ماته پته ده چې ډېره خوشحالي حاصلېږي او زه وایم چې تاسو د دوی سره ودرېږئ خپله د ټلیفون شمېره یا که دغه کسانو ته څه اپیل کړي زما د ټلیفون نمبر دی 0342 60 90 332 0342 60 90 332. صحیح ما چې څنګه وویلې چې یاره د کتاب باندې شاعر ډېر خوشحالي حقیقت ته بالکل حقیقت خو خود دی چې د دې د لاسه زما وظیفه هم پاتې ده وظیفه کېدله نور شاعران وشوه حالانکې د هغوی شاعري راغونډه کړه زما شاعري وویل د شهرت نه اوس به زه تاسو ته وایم چې په لاره کوڅه کې روان وي خلک هم پېژني چې د دوی هغه غزل چې کومه دی کرن خان ویلی دی نو هغه د دې نه مخکې زندګي او اوس زندګي چې دا 15 ورځې وشوې څنګه کومه ښه وه نو عام ښه وه خو دې کې دا چل دی چې زموږ د کلي ډېر د اتفاق او د مینې ورورولۍ خلک دی غونډ کلی چې زموږ څومره یاران دوستان ما سره په لاره باندې راویږي ټول کلي خلکو ویلي چې که د هغې په زبردستۍ کړي غزل موږ ټول راغونډېږو جلوس وباسو ځو پسې کرن خان ټول پسې ځو خو ما نه ما سره رابطه کړې ده او یوه وخت ډېر د حیا عزت سړی دی صدقه نه ده او بس غزل یې ما نه تپوس کړی بس ټیک دی خوشحاله اوسئ کور رمضان چېرته چې مو یې ښاد خوشحاله آباد اوسئ د لوی الله په امان